اوس هم څو لنډ خبرونه په کندوز ولایت کې 409 اړمنو کورنیو ته نقدي مرستې وویشل شوې. د کندوز ولایت د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د ERC مؤسسې په همغږۍ 409 اړمنو کورنیو ته نقدي مرستې ویشلې دي. د یاد ریاست رئیس مولوي شفیع الله جواد وایي چې ERC مؤسسې له دې وړاندې د کندوز ښار 1400 اړمنې کورنۍ سروې کړې وې چې له ډلې 409 کورنیو ته نقدي مرستې وویشل شوې او پاتې نورو ته به د راتلونکو ورځو په دوام مرستې ورکړې شي. په دې مرستو کې هرې کورنۍ لپاره 14,500 افغانۍ ځانګړې شوي چې په 3 پړاوونو کې ورته ویشل کیږي. مرسته ترلاسه کوونکي د دغو مرستو له ویش څخه مننه کوي او پر دوام یې ټینګار لري.